په خیبر پښتونخوا کې د تیر یو شو اروز په مهال د ډینګي 322 نوي کیسونه ریپورت شوي دي. د صحت محکمې لخوا د لړ کې د جاری کړی شوی ریپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ډینګي مریضانو شمیره 15314 ته رسیدلې ده. د صحت محکمې په جاری کړی شوی د ریپورت کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو هسپتالونو کې نور 22 د ډینګي مریضان داخل کړی شوی دي چې ورسره شمیره 92 ته رسیدلې ده. په پیښور کې تر ټولو زیات 108 نوي ډینګي کیسونه ریپورت شوي دي چې دغه شان په سرخار کې د مجموعي ډینګي کیسونو شمیره 6280 ته رسیدلې ده. د ریپورت تر مخه په مردان کې د ډینګي 38 نور کیسونه هم مخې ته راغلي دي چې دغه شان په مردان کې هم د مجموعي ډینګي کیسونو شمیره 3193 ته رسیدلې ده. په کوټ کې د ډینګي 12 نور کیسونه مخې ته راغلي چې دغه شان په کوټ کې هم د مجموعي ډینګي کیسونو شمیره 493 ته رسیدلې ده. په خیبر کې د ډینګي یو کم 10 کیسونه مخې ته راغلي دي چې دغه شان په خیبر کې هم 944 ته مجموعي شمیره رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د ډینګي لامل 14 کسان د مرګ خولې ته هم تللی دي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.